بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر پاسورډ له منځه وړي؟ دا پاسورډ مونږ څنګه له منځه وړو؟ په دې ویډیو کې تاسو ته دا طریقه ښوم چې یو ځل ته په کمپیوټر کې ساین ان په کمپیوټر کې یو ځل پاسورډ وهله ته داخل د کمپیوټر کې لاس وهې یو ملګری دی درته کمپیوټر درکوي ته غواړي چې دې پاسورډ له منځه ویسې خپل په خوښه پاسورډ ورکړې هم ته کولی شو او ته مکمل داسې هم کولی شو چې دې پاسورډ ته له منځه ویسې بغیر د پاسورډ ته کمپیوټر د موږ سره چالان کله چې ته راځې کمپیوټر ته مکمل چې کمپیوټر د ما څخه پاسورډ ونه غواړي دا طریقه باندې ته هم کولی شي خو یو ځلې باید کمپیوټر تا سره آني ښه په دې کې ما دا طریقه ښودلې ده چې کله موږ سره کمپیوټر آني بیا موږ کولی شو چې پاسورډ له منځه ویسو که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې کمپیوټر تخنیکونه زده کړې نو زما چینل سبسکرایب کړه که چیرې ویډیو ښه وه لایک مو هیر نشي او کامنټ خو ضروري دی کامنټ به حتما ورکړئ که چیرې په فیسبوک کې مشکل لري یوټیوب کې ستونزه لري نور ما څخه پوښتنه کولی شئ خدمت کې مې پوه شئ سمه ده نور به د کمپیوټر سکرین په پردې ګورو ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل بسم الله الرحمن الرحیم. زه اوس ما سره فعلا زه څنګه پوه شم چې دغه یوزر کې چې دی کوم ما سره کوم یوزر چې دلته دی که نه د قادر وطنوال په نوم دا پاسورډ لري یا نه لري د دې د کتلو دپاره مونږ چې وکړو باید وینډوز ال ووهو وینډوز ال هم چې کله ووهه دلته مونږ سره اوس لاک شو زمونږ کمپیوټر مونږ سره لاک شو زه دلته پاسورډ ورکوم فعلا زما یوزر پاسورډ لري زه دلته پاسورډ وهم کله چې پاسورډ ووهه زه غواړم چې همدغه پاسورډ زه له منځه ویسم هغې دپاره کم کار کوو اول لازم دس پي سي ته وینډوز 10 ده سمه ده منیج ته راځو کله چې منیج ته راغلو دې نه بعد مونږ سره دغه صفحه خلاصیږي کله چې مونږ سره دا صفحه خلاص شوه دې نه بعد راځو لوکل یوزر اینډ ګروپ په دې به رایټ کلیک ووهئ یو ځلې کله چې کلیک ووهه دلته راځو یوزر ته ډبل کلیک به ووهئ مونږ سره ګوره دا نور چې دی خپل د کمپیوټر یوزر یې دي پوه شئ فقط مونږ سره یو یوزر شته د قادر وطنوال په نوم دې نه مخکې چې زه دا پاسورډ له منځه ویسم ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې مونږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر وینډوز ته پاسورډ ورکړو تاسو کولی شئ هغه ویډیو د آی بټن سره وګورئ زه غواړم چې دې پاسورډ له منځه ویسم لیفټ کلیک به ووهئ کله چې لیفټ کلیک ووهه دلته موږ ته چې راځي سیټ ا پاسورډ دا به ووهئ پروسید دې نه بعد به ته پاسورډ ورکوې دلته ګورئ نیو پاسورډ نوی پاسورډ خوښه دی ورکوې یا نه ورکوې زه غواړم چې بیخي پاسورډ ورنه کړم اوکې به ووهئ دس پاسورډ هز بین سیټ موږ پاسورډ نه ورکړی یعنې تش موږ سره ختم شو موږ سره اوس زه څنګه پوه شم چې ما سره پاسورډ له منځه تللی بیا زه وینډوز ال وهمه کله چې وینډوز ال وهم همدغه صفحه راځي ګورم پاسورډ ما سره نشته ځکه راته لیکلی دی ساین ان یعنې داخل شه کله چې زه دا وهم پاسورډ په دغه اسانې طریقې مونږ له منځه وړلی شو که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ